د ملګرو ملتونو سرمنشي له مرستیال سره د ملا برادر په مشرۍ د طالب چارواکو ناسته د ملي بیرغ تر سیوري لاندې ترسره شوه. د کابل هرات د لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د تیرو دریو اونیو راپدې خوا پر دغه لویې لاره شپه او ورځ سفرونه کوي او هیڅ ستونزه ورته نشته. جو بایډن وایي د طالبانو رسمیت پیژندنې ته لا هم واټن شته. دا او دې ته ورته نور خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. د پښتون غږ درنو لیدونکو وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. پام وکړئ د دې ساعت مهم او لنډو خبرونو ته. ملا عبدالغني برادر تېره ورځ د افغانانو زړونه وګټل. هغه په تازه څرګندونو کې ویل چې موږ به د ملي بیرغ لاندې له نورو نړیوالو سره مرسته کوو او دا ملي بیرغ ده چې تېره ورځ یې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال سره هم د افغانستان د ملي بیرغ تر سیوري لاندې غونډه ترسره کړه. د کابل هرات د لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د تېرو دریو اونیو راپدې خوا پر دغه لویه لاره شپه او ورځ سفرونه کوي او هېڅ راز ستونزه نشته. ډیری مسافر وایي د ډیرې ګڼې ګوڼې له امله 2 او 3 ورځې انتظار کوي ترڅو د 303 موټر ټیکټونه ترلاسه کړي. دغه رضایني شاهدان وایي چې پر دغه لویه لاره ډیر سیمو کې نوي هوټلونه، رستورانتونه او پلورنځي د تازه جوړېدو په حال کې دي. او په یو بل خبر کې واورئ چې جو بایډن وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته لا هم واټن شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن وایي چې طالبانو په رسمیت نه پیژني او دوی لا له دې کار څخه ډېر لرې دي. امریکا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د طالبانو رسمیت پیژندلو لپاره کومه بیړه نه لري. ننګرهار کې به په یتیمو زده کوونکو سره مرسته کیږي. ننګرهار ولایت کې یو شمېر مرستندویو ټولنو د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به 1230 یتیمو زده کوونکو سره نغدي او قرطیسي مرسته وکړي. یادو مسؤلینو همداراز روزنتونونو ته د ښې پاملرنې او د زده کوونکو روزنې په موخه هم بحث او پریکړې وکړې. او په یو بل خبر کې به واورئ چې د افغانستان د هوایي ځواک ازبکستان ته تللې ټولې شپږ 50 چورلکې به ډیر ژر بیرته ټولې کابل ته راستنې شي. هیله دې نه وي چې په دې راستنېدونکو الوتکو کې به شپږ 50 هغه کارکوونکي او سرتېري هم هیواد ته راوګرځي کوم چې ازبکستان ته تللي وو. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت لنډ او مهم خبرونه. دا همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ تر څو له تازه تحولاتو څخه خبر شئ. له ملتیا مو